افتاب عالم مینوالو ته زیری. ملګرو که تاسو زموږ چینل ته نوی راغلی یاست نو مهرباني وکړئ د ویډیو کتو نه مخکې زموږ افغان ټي وي چینل در سره سبسکرایب کړئ. پر افتاب عالم د لګېدلي بندیز بیا څېړل کیږي. فرهان یوسفزی د ډیسپلین کمیټې ته لارښوونه کړې چې دا قضیه بیا له سره وڅېړي او تاکید شوی چې پر افتاب عالم لګېدلی بندیز به هم لرې شي. تېره ورځ پر شهزاد محمدي لګېدلی بندیز هم لرې شو. د افغانستان چټک بالینګ ته په کتو اوس اړتیا ده چې افتاب عالم ته بیا موقع ورکړل شي. د تیرو سیاسیو ټولو قضیې دې وڅېړل شي. له دې سره کیدای شي چې بیا خلکو کې د کرکټ جذبه راپیدا شي. ملګرو دا و زمونږ تازه راپور. د لا ښکلي ویډیوګانو لپاره زموږ افغان ټي وي چینل در سره سبسکرایب کړئ.